په دنیا کې انسانان چې ژوند کوي له هر څه سره ګزاره کېدلی سي، خو یو وړه دی چې انسان له هغه سره ګزاره یې ډېره ګرانه وي، چې نه وي او یا ګران وي. د چمن کې دا وخت ولاړ یو او دلته د وړو بیه ډېره زیاته لوړه سوې ده. له تېرې 2 هفتو راهیسې په چمن او شاوخوا سیمو کې د وړو بیه بیخي زیاته سوې ده، ان تر دې چې تېرې 4-5 میاشتې وړاندې د پاکستان کې د سیلابو د راتللو له امله چې لارې هم خرابې سوې او هغه فصلونه هم خراب سو. څومره چې لوړې سوې یو ځل بیا د چمن کې دلته د وړو بیې ګرانې سوي دي. له دلته چې کوم دکانداران دي یا نور څوک دي د هغوی څخه چې موږ پوښتنه وکړله د دې لامل یې دا راته وایي چې په یو خو د پاکستان کرنسي یا پیسې ډېرې کښته رالوېدلې دي او دوهم هلته بیا موږ ته په هغه بیه یا په هغه کچه باندې موږ ته د پنجاب کې وړه نه راکول کېږي په کومه کچه چې موږ ته یا مخکې څومره زیات راکول کېدل او یا په کومه بیه راکول کېدله. د دلته په چمن کې دا مهال چې موږ چیرې ولاړ یو که څه هم د وړو بیه له 11,000 څخه تر 11,500 پورې چلیږي، خو د چمن په شاوخوا سیمو اطرافو کې چې کوم کلي دي یا نور لرې لرې اطراف دي په هغوی کې تر 12,000 پورې د وړو یوه ګونۍ بیه چلیږي. دلته یو ځوان سره ولاړ دی چې کور ته وړه وړي او دلته راغلی دی. له هغه څخه به پوښتنه وکړو چې مخکې په څو باندې وړلې او اوس ګرانۍ یې په ژوند باندې څه اثر کړی دی. اوس څه وایي د خپلې مزدورۍ او د خپلې غریبۍ سره د دوی د دغه وړو سره ګزاره کېدلی سي؟ یاره مخکې خو ډېره زیاته یاره ګزاره سخته سوله، بیا چې کوم بیه باندې وله هغه سره موږ ګزاره کوله. اوس خو بیخي ډېر ګران سوي دي، تقریبا چې یو چا کومه تنخواه وي د هغه ټوله تنخواه به تقریبا خالي پر وړو ځي، نور مناسب نسي پوره کولی. د چمن انتظامیه یا د بلوچستان حکومت لره پکار دی چې د وړو د دغه ګران بیې مخنیوی وکړي او په ارزانه کچه یا په ارزانه بیه باید له پنجاب حکومت څخه دغه وړه راوارد کړي، ځکه غریبان خلک بیا خاص کر د چمن خلک چې دلته مزدورکاره خلک دي یا لغړیان دي چې چمن باندې دلته د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه باندې دلته خپل د ورځنی ژوند کوي، هغه نسي کولی چې دومره ګران بیه وړه خپل کور ته یوسي او بیا خپل ژوند سبا کړي.